د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نشه یي توکو سره په بشپړه توګه مبارزه کړې. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سمونیار جمعدین خاکسار امید راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق صفر ته رسېدلی دی. د تېرو 2 کلونو په پرتله سږ کال په کندوز ولایت کې د تریاکو دغه کښت الحمدلله صفر ته راښکته شوی ده او دغه د نشه یي توکو پیر او پلور هم په کندوز ولایت کې د تېرو کلونو په پرتله بیخي نږدې صفر ته راښکته شوی او هغه کسان چې د نشه یي توکو پیر او پلور یې کوي هغه هم موږ نیولي دي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي او بیا ځلې هم هغه کسان چې د نشه یي توکو پیر او پلور کوي هغه به نیسو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. ښاغلی خاکسار زیاتوي د نشه یي توکو سره د مبارزې ترڅنګ یې له تېرو 3 کالو راهیسې په دې ولایت کې 3000 تنه روږدي کسان د درملنې په موخه راټول کړي او درملنه یې شوې ده. نوموړی زیاتوي په دې ولایت کې د روږدو کسانو لپاره 3 مجهز روغتیایي مرکزونه لري او د معتادینو تر درملنې وروسته د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا ورته د کار زمینه هم برابریږي. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې په تېرو 3 کلونو کې الحمدلله په تعداد د 3000 تنه روږدي د کندوز مرکز او نهګونو ولسوالیو څخه راټول شوي دي او وروسته د هغې نه د امنیه قمندانۍ لورې چې کوم صحي کمپ جوړ شوی د دوی لپاره هلته لیږدول شوي دي او وروسته د صحت یابۍ نه هغوی څخه پوره تعهد او تضمین اخیستل شوی ده بیا هغوی خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي او همدارنګه د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د ولایت مقام سره په پوره همغږۍ باندې هغه روږدي چې صحت یابه شوي دي د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته استول شوي تر څو هلته هغوی حرفوي او مسلکي زده کړې وکړي چې بیا ځلې دغو شومې عمل ته مخه نه کړي. محمد عمر 3 کاله په نشه یي توکو روږدی و. دی وایي د ژوند تمه یې شکېدلې وه او فکر یې نه کوو چې بیا د خپل ژوند ته راوګرځي. دی زیاتوي 11 میاشتې په دې مرکز کې تر درملنې وروسته روغ شوی او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي. مدت 3 سال است که مبتلا در مواد مخدر و ما را از جای مختلف یعنی جای ناشایسته و ناپسند جمع‌آوری کردن آوردن. امروز ما در مدت 11 ماه در این کمپ دشت اودان کندوز جور شدیم و پیام ما به تمام معتادینی که بیمار به این راه هستند بیاین خودشان را چی کنند معرفی کنند تا اینها هم صحت یاب شود. افغانستان کې له نن څخه 4 کاله وړاندې نږدې 4 میلیونه تنه په نشو روږدي وه خو د اسلامي امارت د واکمنۍ له راتګ وروسته دغه معتادین راټول او تر درملنې وروسته په روغه سټه له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. زیارل کوزی، امید راډیو، کندوز.